وړه وړه مایان لیدلي لکه ډوته تو خندا ګورې زما لاس پکې د نه ښکاري نه نیمه بجې دي پیکنګ مې وکړو سامان مې ګاډي کې پیک کو او اوس بس وځو ټوبرموري طرف ته د ټورنټو نورث سایډ دی دا دغه د ښایستونه به خوند اخلو او دې وخت کې د کافي راغلم ټیم هوټلز نه د کافي نه پس به د خپل سفر آغاز کوو Hi, can I get one small Oreo ice cube? Thank you. درو دا موږ سفر سٹارټ کړی دی تقریبا 2 غنټې پاتې دي اوس هم 3.5 غنټو لاره وه بس هر طرف ته شینکې دی رایټ لیفټ ته فارمز دي سټاک فارمز دي زوړ ټاونز پکې هم راځي واړه واړه ټاونز ټوبرموري باره کې ته وایم چې ټوبرموري یو ورکوټې غوندې کې ځای دی او د هغې هسټري دا ده چې هلته کې اوبو چې دی دومره صفا اوبه دي چې تاسو ته په اوبو کې دننه ځمکه هم ښکاري هغلته کې به زیاتر فشرمین 1800s کې یو 2 شپس چې دي هغه ډوب شوي وو هغه اوس پر اوبو کې دننه پراته دي چونکې دلته کې اوبه ډېرې یخې دي نو هغه یخې اوبو دا کار کړی چې هغې پریزرو ساتلي مطلب چې دغه حالت کې دی هغه تاسو د اوبو نه بره نه هم کتی شي دننه شپ ته د پوره ښکاري نو هغلته کې بورډ رایډس ورکوي یو داسې شپ باخلو مونږ په هغې کې به ځو بل شپ نو هغې چې کوم ځمکه ده هغه د شیشې ده نو هغې کې دننه ښکاري چې هغه کوم ډوب شوي شپس دي هغه مونږ کتلی شو او باقي نور شیزونه دي پکې آیلینډ دي پکې کلیفس دي پکې نو انشاءالله مونږ سره جوړ اوسئ تاسو ته به ښیو د هریالي نه ته ښیم ځای په ځای فارمز دي او مختلف تماشې به کوو تلو تلو سره راځئ چې ځو په غونډې لارې باندې فارمز دي رایټ لیفټ ته چې څنګه تاسو په ویډیوز کې کتلی شئ اوس لږ ساعت کې به ته ښیم نو تاسو په خپله وګورئ چې څومره غټ ملک دی او څومره زیات دغه دي پکې او لایف سټاک فارمز هم دي پکې ځای په ځای اوس دا یو مخامخ کتی شئ تاسو دا هم یو فارم دی او دا مخامخ تاسو چې څومره د ښکاري په روغې لارې باندې تاسو ته به فارمز ښکاري نو خلکو کورونه هم دي نو دا یو سبسیډایزډ انډسټري ده دې کې ګورنمنټ چې دی سبسیډریز ورکوي په فارمنګ کې او بله لویې ځمکې دي کینیډا کې تاسو ته ښکاري مخامخ هغې نه څه پکې چې دي چکن پلانټس دي کا فارمنګ دی او مختلف حوالې سره دغه چې دا دغه هم یو لوی فارم ورته کې دی نو ځای په ځای به درته لږ ساعت کې ښیم چې څومره فارمز دي او څومره هلته کې مواقع دي هارون پکې منځ کې راځي او د هغې خوندونه مو اخلو هر ښار کې ورکوټه ټاون مطلب دی کې چرچ وي ګراسري سټورز وي یو مینی ډاون ټاون غوندې کې وي دا خلک راغلي دا داسې لکه کلي غوندې کې چې ټول پکې یو بل پیژني او کمیونټیز دي او ټولو کې ښه اتفاقي جی پټي دي د لوی لوی خیلا ته چې ګورئ هر ځای کې لوی لوی پټي دي د فارمز دي او دا چې دی غالبا یو کاف فارم دی دا څاروي ته مخامخ ښکاري دا څاروي راغونډ شوي په یو رنګ دي ټول څه خاص نسل ښکاري ماته
ملګرو دراوړل ټوبر موري بیچ ته سنګینګ سینډز ورته وایي دا د ما ډومروز ده په ډومروز کې به مونږ دلته کې ګرځو لوی بیچ دی دا او ډېر ښایسته اوبه دي دا به ګورو اوس دې باره کې څه لیکلي دي نو دا انسټرکشن مې بیا مخکې ځو دې ټمپریچر د ډېر سخته ګرمي ده او خلکو ټوپې موپې په سر کړي دي نو ورځو په دا ټول دا یعنې سر نه والا دغه سر پورې دا ټول چې دا کنټري سایډ روډز دي او ښه مزه دا تاسو ته ما چې څنګه په ویډیو کې وښوله هر طرف ته ګیر چاپېره چې دي شینکي دي ګرینري ده او لوی لوی چې دي داسې ونې دي دا د سنګینګ سینډز بیچ او دا چې دی دا ګاډی دی نیشنل پارک والا خپل ګاډی دی د ګورنمنټ خپل ګاډی دی نو دې ګاډي کې هغوی صفایي کوي او دا پارک چې څونه دغه دي حساب کتاب دغه سنبالوي دغه ګاډي نه ووتو ګورنمنټ سټی د نیشنل پارک دې دلته کې دا ډیوټي ده هغه مخامخ بیچ دی دغلته انټر کېدو نه مخکې به دلته کې لاړ شو واشروم ته هم تللی شي او دلته زما دلته کې د چینجینګ روم کې خپل دا کپړې مې راکتي د بیچ والا خپل لباس وي هغه اچو دلته کې بس کپړې بدلې کوو دا ډرس مې واچولو د بیچ والا اینې نو بیچ کې چې ورام هلته نه راشي بیا خپې به له خپو چې سړی راشي نو ګندې خټې خپو پورې انښتې وي نو دا به دلته کې دباو کړي دلته کې به دا خپې صفا کړي نو د نفس طبقه ورته دی دلته کې غسلخانې دي دا بیچ باندې څونه صفا سوتره دي نه نو د هر چیز نظام دی ماشوم کو سړي ماشوم ته دغه چینج کې ویمپر دلته کې راچولی شي زه چې ځو بهر ته اوس موږ روان یو بیچ طرف ته دا ګوره کارپېټ یې اچولی پوره تر هغې سره پورې چې خپې چې دي اندر مې وی محسوس کېږي حالانکې دلته کې یو سینډ هم دی او نن دونه رش پرته نه ښکاري ځکه چې نن چې دا ویک ډے دی مطلب چې د منګل ورځ ده نو دونه به تاسو ته رش نه ښکاري خو دلته کې ویکینډ باندې ډېر رش وي نو راغلم خیره کپړې مې وپړې مې واچولې سیټ شو اوس روان یم د مخکې راته نظره ښه مې اوبه هم ډېر ګرمې دي ښه دونه یخې نه دي تاسو کتی شئ ډېر نارو ورځو منځ ته اوبو ته ورغلو دا چې دی دا اوبه چې دي د ښه زبردست اوبه دي خو دا چې دي دا که نه دا میټه پانی چې ورته وي دا هغه دي دا هغه سمندري مالګې اوبه نه دي مطلب دا سمندر نه دي سمندر والا لیکس دا لیکس دي دا سمندر نه دی نو لیکس مطلب چې جھیل ورته چې وایي په اردو کې نو دا جھیلونه دي تالابونه دي ډېر لوی لوی لیکس دي دلته کې لکه چې د لیک اف اونټریو شو لیک هیوران شو لوی لوی د دنیا ټوله کې لوی لیکس په کینیډا کې دي نو لرې پورې داسې ښکاري نه دا لرې پورې داسې ښکاري چې دا دغه دی سمندر دی خو دا سمندر نه دی او دا چې دا ټوبر موري علاقه ده مخکې به ځو هلته کې به ګورو د کاڼ ول علاقې هم دي لکه کلیفس هم دي نو کلیفس چې دی هغه پتریله غرونه دي او هغې اوبه ډېر صفا دي د دې اوبه هم صفا دي یو شی دی او د هغې هسټري به بیا په بل ویلاګ کې ښیمه نن دا ویلاګ کې به موږ دا کور کوو دا ګل خان ورته الټه پروت دی وروره د نور خوندونه اخلي لور هم دا شانته ډېر نظاري د اوبو ته وګوره څونه صفا دي چې اوبو ته توخ هم دا وګوره زما لاس پکې دننه ښکاري نه زما لاس ډوب کړی دی لاس هم پکې دننه ښکاري د دې د اوبو دا خوبصورتي ده د ټوبر موري چې دی نو سبا چې کوم دی ته ځو هغه د ډېر هم ښایسته دی هلته کې چې دی یو شپ ډوب پروت دی ښکته بلکل په ځمکې تی کې د لیک هلته کې خبره نه موږ ګورو د شیشې ځمکه به وي دا کښتۍ هغه کې موږ ته را ښکاري خو دا ګوره څونه صفا سوتره اوبه دي دې ته وایي د قدرت نظام دې ته وایي د قدرت خوبصورتي او د قدرت د شیدونو خیال ساتل راځه چې مخکې ځو خلکو بچي مچي راوستي بچو سره لامیچا سپي راوستي چا سره راوستي هغه ځای پورې نه خو تاسو دلته نه ګورئ نو څونه صفا اوبه دي تر هغه ځای پورې ښکاري تاسو ته به دا اوبه ښکاري چې څونه صفا دي تاسو وکتل که نه او دې کې دننه میان دي واړه واړه میان دي هغه درته ښیمه تاسو په خپله وګورئ تاسو ته به ښکاره شي یعنې تاسو لیدلی شئ دا واړه واړه میان خو تاسو ته ښکاري که نه ښکاري دا کیمره به اوبه کې دننه کړم
بخاره شوې ده نری نری میان دي واړه واړه نن سبا په پښتو کې چې هغه ویډیوګانې مشهورېږي لکه د پوپل والا دا هغه پوپل غونته کې کبان دي وروره مایان لیدلی لکه ډېر تیره مچان دي ډېر تیره ماشي دي یار کوم چې چېرته دونه غټ غټ یو ماشه دی دونه غټ یو ماشه دی وایي چې چلو هغې نه خراب یې کړو نو راځه چې نور تماشه کوو نشته لایف ګارډ نشته پکې خدای مګر خو ډوب شي څوک شي نو لږ خطره ده موږ دې ځو دا چې مې ډېره غټه ده راځه چې لهرونه زیاتېږي نه دا لهرونه چې دي دا زیاتېږي غټېږي لګیا دی ځکه هواګانې زیاته چلي هلته کې نو موږ به هلته کې ایسار شو هلته کې به لږ غوپه موپه وو